د پایتخت واشنگټن په 2 کیلومترۍ کې د الکسندریې تاریخي ښار پلورنځیو ته د ځایي خلکو برسیره ډیر سیلانیان هم ورځي. د کورنیو توکو دغه مغازه د کورونا وبا له بندیزونو وروسته په مټې پرانیستې پاتې ده. خورا مایوسه کوونکی حالت و. موږ اندېښمن وو چې ښایي ورڅخه ونه وځو. سږ کال که څه هم د پیرونکو شمیر زیات شوی خو د انفلاسیون اغیزه احساسیږي. احساس کوم چې زه د تخفیف یا بل داسې څه په لټه کې یم چې پیرولو ته وهڅېږم. په امریکا کې د پرچون پلورنې ملي فدراسیون وړاندوینه کوي چې د نومبر او ډسمبر په میاشتو کې به د رخصتیو پلور د تیر کال په پرتله له 6 څخه تر 8 سلنې زیات وي. خو څېړونکي وایي پیرونکي د ارزانه نرخونو په لټه کې دي. خلک د معمول پر خلاف د مختلفو برندونو او داسې پلورنځیو په لټه کې دي چې تخفیف ولري. ډیر پیریدونکي د رخصتۍ پیر وخت پیلوي ترڅو د مناسبو نرخونو د موندنې او سپما لپاره کافي وخت ولري. د متحده ایالاتو لوی پرچون پلورونکو د دې کال په 3مه روبه کې د اقتصادي ودې مخلوط راپور ورکړی. والمارټ وویل پلور یې د تمې خلاف لوړ شوی، خو میسیز بیا په خپلو پلورنځیو کې د رخصتیو له فصل وړاندې د پیر د کچې د ټیټېدو خبر ورکړی او د نرخونو د راټیټولو احتمال یې ښودلی. دا د شمالي ویرجینیا په دې پلورنځي کې د پیرودونکو دپاره ښه خبر دی. ښایي ډیر پیر وکړم ځکه د کرونا یا وبا په ورځو کې موږ دومره پیسې نه دي لګولې. په کورونه کې بند وو، په همدې خاطر غواړم اوس مصرف وکړم او له دې فصل څخه خوند واخلم. په تیرو 3 کلونو کې په لومړي ځل خلک د رخصتیو په دې فصل کې کولی سي پلورنځیو ته ولاړ سي. د پلورنځي څښتنه ایمي رادرفورد دې فصل ته هیلهمنه ده. د کوچني پلورنځي د مالکې په توګه سږکال زه خوشبینه یم. پوهیږم چې انفلاسیون یو شی دی چې دا مهالې پر ډیرو خلکو اغیزه کړې ده، خو کرسمس را روان دی او موږ ټول ورته سترګې په لاره یو. د انفلاسیون له اندېښنو سره سره د سوداګریو مالکان هیله لري چې پیرودونکي به د رخصتیو په دې فصل کې د سوغاتونو د پیرلو او ډالۍ ورکولو رسم ژوندی وساتي.